د پیسو په مقابل کې د یو بل هیواد تابعیت اخیستل هم امکان لري او هغه هم په قانوني ډول. تیر کال شاوخوا 50,000 کسانو هم دا کار کړی دی او بیا یې له 90,000 یورو پیلېږي. تاسو د خپل هیواد پر پاسپورت ښایي ډېرو ځایونو ته د تګ امکان ونه لرئ، خو د ځینو خلکو لپاره دغه ستونزه پیسه حلوي. دې ته په رسمي ډول د پانګونې په بدل کې تابعیت اخیستل ویل کیږي. نو اصلا دا کار څوک کوي؟ په زیاتره مواردو کې خلک په نړیواله کچه د خپلو انتخابونو د لمن د پراخېدو په لټه کې وو. هغوی د پیسو سپینونکي او مجرمین نه وو. موږ له 2 کسانو سره خبرې وکړې چې د پانګونې په بدل کې یې د یو بل هیواد تابعیت اخیستی. یو له دغو کسانو یو پاکستانی و چې د باندې د پانګونې پر مهال له پوښتنو ګروېږنو سره مخ شو. هغه د خپل کورنۍ لپاره د ډومینیکا جمهوریت تابعیت واخیست. اوس 140 هیوادونو ته بیل ویزې سفر کولی شي. دغه ټولې پروسې له 6 تر 8 میاشتو وخت ونیو. حیات کې دا یو کتابچه نه ده. دا ټول هغه څه دي چې د یو هیواد د تبع په توګه ورته اړتیا ده. دا د یو هیواد له طبیعت سره تړلي ټول حقوق تضمینوي. دا د سفر زیاتې اسانتیاوې برابروي. ځینې خلک دوهم پاسپورت اخلي څو د احتمالي اړتیا پر وخت د وتلو یوه بله لار د دې معاملې بل اړخ بیا هغه کوچني هیوادونه دي چې ډیر کم عاید لري. په 2022 او 2023 کلونو کې د ډومینیکا جمهوریت د پاسپورتونو د پلور له لارې 230 میلیونه یورو عاید ترلاسه کړ چې شاوخوا دغه هیواد د ناخالص داخلي تولید 30% جوړوي. اوس د پیسو په بدل کې د تابعیت ورکول دغه هیواد په تر ټولو با ارزښته صادراتو باندې اوښتی دی. اروپایي اتحادیه په 2015 کال کې خپل غړي هیوادونه له دې ډول چارې له ترسره کولو راوګرځول. قبرس او مالټا هیوادونو پر داسې بډایه کسانو چې پرې بندیزونه لګېدلي وو، داسې انفرادي کسان چې له جرمي تورونو سره مخ وو او داسې کسان چې له مطلق العنان رژیمونو سره یې نږدې اړیکې درلودې پاسپورتونه پلورلي. دغه صنعت له اوږدې مودې راهیسې په کاربین کې رونق موندلی. ترکیه او وانواتو هم محبوب منزلونه دي. دا پاسپورتونه د وروسته پاتې او پراختیا په درشل کې ولاړو هیوادونو ډیرو شتمنو خلکو ته داسې فرصتونه برابروي چې هغوی وکولای شي په یو ډول د پرمختللو او صنعتي هیوادونو له خپلو سیالانو سره برابر شي. خو د دغو هیوادونو یوه ډیره کوچنۍ برخه کولی شي چې په اصطلاح طلایي پاسپورتونه راونیسي او هغه چې د رانیولو توان یې نه لري د هغوی لپاره دغه واټن پر خپل ځای پاتېږي.